دا ته وایه که نه هغه کوم یو څیز دی چې خپې شته په سر ګرځي بس دا راته هغه دا ووایه که نه دا خو نه پوره خان نه سیریس وایه یار کې بیا ته ووایه مینهوال وي سر ګازر باندې دي ګرځي خپې شته او په سر باندې ګرځي دا خو انسان راته ښکاري ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دا مهال بیټک ټي وي او زم تاسو روز تاسو ملګری شان خان ګرانو کتونکو د اختر ورځې شپې دي ډېر سیلانیان په چکر باندې البیله ته راغلي دي هغوی سره ګپ شپ کامن سنس ویونه مې راوړي دي هغوی سره به ګپ شپ لګو ټوکې ټکارې به ورسره کوو پروګرام ډېر خوندور دی پروګرام کې چېرته هم مزه پروګرام کې ما سره تر څنګ اوسېږئ السلام علیکم وعلیکم السلام وګه نامه دې څه ده العادات خان کوم څنګه العادات خان د کوم ځای نه راغلي د ټوپۍ ټوپۍ نه راغلي چکر ته راغلي دغه ځای کې چې کوم البیله کې څه دې خوښ شو بس ښایسته خلک دی او ماحول سیسټم دی نوي نوي خلک راځي او ځي بس نور خو البیره کې چکر مه کوئ ګرځو را ګرځو پکې نو ګرځې خو څه دې ډېر خوښ شو دلته خو ډېر څیزونه دي که نه واو بس د هلکانو سره ګرځو را ګرځو خوښ دې څه شو زه دا نه وایم یاره داسې شی نشته چې زمونږ ته وغورځېږي هر څه دې خوښ دي بس دا کومو ملګرو سره راغلي دا بس دا غیرتي سړی دی د سره راغی خاصه شعر څه ټپه درځي یاره شعر ټپه خو نه راځي او ټولو ملګرو ته سلام کوم سلام علیکم نوره بس نور خیر نو ها دا ته وایه که نه هغه کوم یو څیز دی چې خپې شته په سر ګرځي بس دا راته هغه دا هغه زما دا ملګری دی دی ولې بیا بیا پوینټ کې څه دښمني تا سره د ما سره دښمني نشته خو آیا خبره ځکه کومه که نه چې دی اکثر سر کته خپې اوچتې دی دغسې ګرځي خوږه نامه دې څه ده امین نوم مې دی کوم ځای نه ته راغلی کوټې نه راغلی چکر ته راغلی چکر ته راغلی دي دا ته ووایه که نه هغه کوم یو څیز دی چې خپې شته او په سر باندې ګرځي خپې شته او په سر باندې ګرځي دا خو انسان راته ښکاري ځان څنګه ګرځي ولې نن سبا د ټیک ټاک کې د هلکان په سر باندې ډېر ګرځي نه سوچ پې وکړه که نه څه دي یاره داسې کامن سنس هم داسې تیز نه یو نه مې تپوس وکړه هغه وایي نواز شریف ته وایي بس کېدی شي د هغه لور وي که هغه نه وي دا لور به وي ښه څه ټپه راځي څه شعر راځي زموږ کتونکو دپاره بس څنګه درته ووایم لکه پنې پنې درته ووایم څه وایه بس ووایه دا کیمرې ته ګوره ووایه وایي جانانه هر څه به مې هېر شي او هېر به مې نه شي ستا پاپړ پاپړ غوږونه نوره بس خیر دی شکر الحمدلله تاسو نور شعرونه څه ورته ووایم مینه والي ته څه ووایه چې څه درته وایي مړه د لږ سټاپ کړو بیا بیا نه نه خیر دی چالي مړه زه کټ کوم دا حقیقت به دې کې دا څه ورته ووایم داسې خاص څه دې ډېرې وایه مړه وایي دغه وایي اووه ویشتم پورته دې نه کړم په زړه به اخر اکثر خلک په زړه باندې وایي اووه ویشتم پورته دې نه کړم چې ته روان شوې زه په خپله پاڅېدم او رومال د مینې ماله راکړه په جدایۍ کې به پې پوزه پاکوم وعلیکم السلام وګه نامه دې سر ورجانه اسمت الله قسمت الله کوم ځای نه راغلی ګندب کیم ګندب کې هم ته راغلی ښه البیله کې دې څه ډېر زیات خوښ شو نو البیله خو د چکر ځای ده او ښکلی ځای ده او ویلډن پلیس ګندب کیم او د دې ځای احساسات خوشحالي دا مونږ خوښ په انګلیش کې ووایه څه نن دې په انګلیش کې ووایه ځه انګلیش کم ویلی شو نه بولو نو خوشحالي احساسو د دې په خاطر خپل ملګري انډیوالان سره راغلي دي او دا احساسات چې کوم دي دا کله کله یار وخت نه وي دې په وجه باندې نور او اختر په اختر وي جواب ته تو وایه زه هغه کوم شی دی چې خپې شته په سر ګرځي تی ووایه یاره داسې علم نشته راته نور داسې هغه رانه وکړه تپوس چې زه درته جواب درکړم دا خو داسې یو مسخره ده نو موږ خو ټوکو پروګرام دی که نه ټوکې ټکارې کوو خلک خنده اوس زه تا ته وایم چې مهنګایي ده خو هر چا ته به چې مهنګایي ده زه خپلو کتونکو ته دا پیغام لرم چې همیشه د داسې خوشحالي احساسوي او داسې ښکلو پروګرامونو ځایونو ته ځي او ملګرو انډیوالانو سره ځي هسې نه چې یوازې ځي یو سړی که نه هغه هېڅ مزه نه کړي ملګرو نه دا یاره نشته ده خو لکه ملګرو انډیوالانو سره پروګرام مزه کوي
او د سړی جذبه احساسات راپورته راوچت شي کیږي کنه. او نو مزه کوي دا تاسو غشي احساسات راوچت دي سره ما خپل انډیوالانو سره بالکل راوچت ملګرو کې د کم ملګری ډیر زیات خوښ مرګرو کې مې دا یو الاداد نومیږي ولادت کم یو دی الاداد دا دی دا یو دی او جی دغه څه خوښ ډیر زیات دا بس ما ته د زړه نه ګران دی نور به څه ورته دا غشي ها نوم دې سره وهاب وهاب کم ځای نه راغلی ټوپین ټوپای نه راغلی څه ته راغلی زه ته چکر راغلی د علیشا 007 سټایل لیکل جنگ اختیاري سره جنگ ها دا ته وای کنه هغه کم یو شی دی چې پیش ته خو په سر باندې ګرځي ایشته سر باندې لپټا لوبټا لوبټا څنګه ګرځي پښته ویخته سپګه سپګه ها د سټا پر راځي دله نو ولټ باندې اس طرح درځي سو هوا یا کنه وي السلام علیکم وعلیکم السلام وګا نامه سره ورجانه مستان خان ها د کوم ځای نه راغلی صوابه ها پښتون د لرم کنده ته وای کنه ستا د مور ضرور خورای ستا سکی ما د مور ضرور خوري ستا سکی ما د مور ضرور خوري سوچ پرو کا کنه خیر نه سټایل خو خطرناک کړه خدا سوچ چایل خورا ګوبای ها ټیک ټاک کې جوړي ها ها ټیک ټاک کې سو خوختي ټیک ټاک کې مسانجو سانجو سره ډایلاګ او کدا هغه سره ډایلاګ ډایلاګو ها ډایلاګ قرانو سرشي سو خو ہے کنه ګوبای پورا 50 توله سلم خوګه نامه سره ورجانه فرحان شادي ها د کوم ځای نه راغلی صوابه ها دلته چکر ته راغلی او یو چکر دې ځای سره ډیر زیات خوښ شول بس دې خو ویم ډیر زبردست ماشاءالله او بل سیفټي په کوم ډیر او دې خو د بو د غم ډیر زبردست ها او یا دا ته وای کنه هغه کم یو سیس دی چې همیشه په مخ کې ځي خو پرستو نه راځي بوغه خو نه ده ها بوغه بوکا مطلب په مخ کې ځي او پرستو بوکا راځي څنګه راځي مخ کې پرستو سوچ په مخ کې ځي او پرستو نه راځي پرستو نه راځي ها ټیک ټاک کې یار ټیک ټاک خو زه خپل ویډیوګان نور کوم ویو لا جوړوم چې کوم ویو خپل ویډیوګان نور نه چل لگا اخلي السلام علیکم وعلیکم السلام خوګه نامه نثار ورجانه ابو بکر د کوم ځای نه راغلی د مانیرانه ما نیرینه چکر ته راغلی البیلا کې د څه زیات خوښ شو البلا هم زیات تر بس دا جوړې خوښ شو خسته سین و سره وایي درې سین ده ها او دا ته وای کنه هغه کم یو سیس د کامن سنس تاسو نه کوم هغه کم یو سیس د چوړون کس هم لیدې شي دا خو ها څه مشکل شان خدا ته وای ټیک ټاک کې او ټیک ټاک کې د کم یو سلیبریټی ډیر زیات خوښ دی یا خو خلا دا د کوم څه چاهت دی خو یو ګل چا نه دا هغه ډایلاګ وای کنه اګازر غاز ورته ته ها وای دا هغه ډایلاګ وای ساجد اګازر مینوالو غاز وای کنه دا خو نه پورا خان نو سیریس وای یار کې به ته وای مینوالو غازر دې کنه څه وایي دا وسره نور ورش السلام علیکم وعلیکم السلام خوګه نامه نثار ورجانه توکیر توکي کم ځای نه راغلی پالنه ما بیرینه چکر ته راغلی خدار ته وای کنه یو کامن سنس تاسو نه لرم دار ته وای کنه سوچ فکر دې تیز دی نه برابر دی ها دار ته وای کنه هغه کم یو سیز چې همیشه په مخ کې ځي خو پرستو نه راځي ټیم السلام علیکم وعلیکم السلام خوګه نامه سره محمد عباس ها د کم ځای نه راغلی بابناین ما بیرینه نه راغلی نه ته ډوره غوسه ولیته صاف نه आवाज دې داسې دی او جی ها در ته وای کنه د البیل اسد خوښ شو ډیر زیات چکر ته راغلی بس البیلا کې خو بس چې وګرځي راوګرځي انجوایمنټ وکړي دا و بچي دې لکه کنه سرمورو لګای بس دا مزیدار ها کامن سنس تاسو هم لرم هغه کوم یو شی چې خپېشته خو په سر باندې ګرځي پته راته نشته دي نشته یک سوچ نشته راته ټیک ټاک کې جی نه خوګه نامه دی امان الله کم ځای نه راغلی بونیر نه جی بونیر نه چکر ته دلته راغلی ها
اختر راځي دي کنه څه خوندونه د غځای نه واغستل مزه نه خدا خوندونه واسي دا خپل خسته وبدي په پارک کې سور سار لګو ګرځو پکې پوه شو الله بس چکر دراغلی دا یو سور وځي چکر لګو بیا بزو اخیری خیر تاسو نه کومه درته وای کنه ستا چې کنده د مور رور خورای ستاسو کی زما د مور رورو خورای ستاسو کی خورای ستاسو کې ماما زوی ډیر لا خاصه ټاپه درځي له بس سره ټاپه نه راځي په خال ټاپه مو په باندې صدقه شوق نشته نه زور کې دې شي راشي یا ول بکل کل غمو ما خو نه راځي السلام علیکم وعلیکم السلام خوګا نامه سره ورجان حماد د کوم ځای نه راغلی زیدی چکر ته راغلی دلته خاطر ته وای کنه هغه کم یو سیس دې چې خپېشته خو په سر باندې ګرځي خپېشته خو په سر باندې ګرځي او نو زه نواز شریف یاد نه کړم هغه په سر په سر ګرځي سدي یاره نشته ها ټیک ټاک کې جی څوک ته خوښ دی په ډېر ځان یاره زما مګر اشاره کوي زه دې سو خوږی مطلب فیمس ډایلاګ ټیک ټاک کې دی علمگیر راځي ده ها وګه علمگیر هغه ډېر ډایلاګ وای ما خان سره دی ولاړ ځه وعلیکم السلام خوګا نامه مسر روزانه حمزه خان جی کوم ځای نه راغلی ټوپۍ نه راغلی جی ټوپۍ نه چکر ته راغلی درته ویل بیل کې مې سو خوښ شول البته هم بس ټول خوښ شو چې ټول خپل دا خو مزیدار موسم دی زیات هم پکې څه خوښ شول د ورس دی کنه زیات خدا سمندر غاړه خلک عمره غلي دي او دا رشته پکې سړی سره شي لړۍ خوشاله شي او بس دا حساب دی دا من سنس تاسو ته یو لرم درته وای کنه هغه کم یو سیس دی چې وړون کسي هم لیدې شي وړون کسي لیدې شي خوب لکه سوچ تیارو ها او د ټیک ټاک کې او ټیک ټاک کو ها ټیک ټاک کې کوم سلیبریټي ډیر زیات وخت یا خوخه ده ټیک ټاک کې خو بس ګورو پکې داسي بیا هم څوک ډیر زیات وخت نو داسي خو هم پکې داسي ټول دي بیا هم لکه ډیر ډیر زیات پکې داسي خاص څوک نشته پکې څه فیمس ډایلاګ راته وای کنه دې کتون کې تاسو وینئ داینا خبر نه راځي ګرانو کتونکو نننۍ خبرونه تاسو زمونږه وکړه چې کوم خوندونه کمې مزې پکې دغسې پروګرامونو دپاره زمونږ د فیسبوک پاڼه او د یوټیوب چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ او نور دغسې انټرټینمنټ دپاره موږ سره تر څنګ اوسېږئ نو انشاءالله بلې خپرونې کې به بیا ملاوي ترې پورې شان ستاسو ټولو نه غواړي اجازت په لوی خدای م سپارم د الله په امان